مسله زنانه ولې جهنم کې ډېرې دي نو د دې یو څو وجې حدیثونو نه واضحه دي. یوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په خطبه کې دا خبره وکړه نو یو زنانه راپاڅېده وی یا رسول الله ولې زنانه جهنم کې ډېرې دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل یکفرن العشیر. یو وجه دا ذکر کړه چې دوی د خاون احسان نه مني، نو دویمه دا چې دوی خیرې ډېرې کوي. سبحان الله، یعنی دا د ښځو هغه صفت دی چې په اکثرو ښځو کې، ټولو کې نه په اکثرو کې دی. او بیا زموږ د پښتنو د ښځو تپوس مه کوه، دا خیره د هغې په دې ځي پرته. او ځکه بلوز مې د دې سلفو د وخت یو عالم سیرت کتو، نو مې زما د ذهن نه ووتو دا ټیم، خو هغه دا خبره کوله وي یو خپه د هغه نه وه، دغه عالم چې په سلفو کې تېر شوی دا خپه یو نه وه. نو چا دې تپوس کړی دی چې لکه ستاسو دا یو خپه دا څنګه؟ وایي دا زما مور په وړوکوالي کې ما ته ویلي وي الله یې دا خپه ماته کړه. سورانې مې کوو د هغې د لاسه خپه زما بیا خرابه شو، نو هغه رانه پرې کړې. بچو ته خیرې مه کوو. او د هغې په ځای د دې عربو دا زنانه دوی کې زما دا صفت ډېر خوښ دی چې سمې غوسه شي که نه سمې، وایي الله دې تا ته هدایت وکړي. نو زموږ پښتانه څه وایي؟ لکه اوس بار یو ماشوم لګیا عربۍ ورانې کوي، زه خو سپینې سپینې خبرې کومه، کله چا خوښه یو ډېره ښه ده او که چا نه خوښه نو هم ډېره ښه ده. لکه اوس یو عربۍ ماشوم به وي نو ورانې به کوي، د ده به ورته د وینه خوټ کېږي او د کې، ځکه چې زموږ سره خو یو حل دی. زموږ حل څه دی؟ اوچتې که دې ځمکې دی رواجوي د پته ولې. پلار یې راغی، پلار یې چې راغی پلار یې هم سم غوسه دی، ځکه چې څوک دا نه غواړي چې زما بچی دې ورانې کوي. چې راغی د مټ نه ونیو بوی تو الله یهدیک، وی الله یې تعالی هدایت درکړي. زموږ هغه وایي دا یې وی الله یې تعالی هدایت درکړي. ته نه یې پوه هغه دی، ته نه یې پوه په اصل کې، هغه پوه دی چې الله وله هدایت ورکړو، خبره ختمه شو. ستا دې وهلو ټکولو، ستا دې خیرو، مور وله دومره وکنځي، دومره ورانې ماشوم کړی دی، کنځي وله مور، ستا هغه مور داسې کومه وستا دا څښه خبرې، دا سپکه خوله، دا کنځلې، ماشوم ته مور رایادول، بیا د مور په باره کې غلط نامناسب الفاظ، او ستا هغه خاندان داسې کومه او ستا هغه خوله داسې کومه. مونږ ته معلوم وي دا پښتانه کوي که نه یې کوي؟ بیا راشي یاره دوا کوم مولوي صاحب چې الله یې نیکمله لوی کړي، دی به ډېر ښه نیکمله لوی شي. په والو خو دې سرمن وویسته دی به نیکمله لوی شي. اوس د والو نه هېرېږي، راته پته لري چې پلار مې یو دوه سوکه راکوي او زه ورسره عادت یم. خیرې دې ورته دومره کړي دي چې غریب دې تبه او برباد کړی دي. حدیث کې راځي چې د مور پلار دعا نه رد کېږي، لکه د دې په ځای ته لاس اوچت کړی وای چې یا الله زما دې بچي له هدایت ورکړي. الله دې وایي د ملا تیر مات که. یعنې بس خیرې داسې چې یعنې زه اوس دا اوس هسې ویم که نه، زما په دې جسم باندې دا ګناه ځیږ شي. لکه دا څنګه پلار دی چې بچي ته وایي الله دې د ملا تیر مات که. دا کومه مور دی چې بچي ته وایي الله دې په بوجۍ کې راوړی که واپس. او دا زموږ د کلي سره خوا کې یو کلی ده، د هغې واقعه ده، ښه یقیني واقعه، چې دا هلک ځوان هلک د کور نه وتو دی، مور سره څه خبرې وبرې به یې کړي وي، هغې ورته ویي الله دې ټوکړې ټوکړې راوړی کوي چې ته دا تنګول کې او دا خبره دو. هغه وتې هغه ټیکټر چلو، نو په دې خوړ له پاسه وړوکې غونته کې پل دی، دی په دا ټیکټر تېرو چې ګاډی راغلی چې چل شوی دن دا ټیکټر، هغه دې خوړ نه کته ولیدلی دی، دې پل نه خوړ ته ولیدلی دی، دې کته ولیدلی، له پاسه بیا ټیکټر راغلی، د مور له یې په رښتیا په بوجۍ کې راوړی و، بیا خلکو راټول کو بیا یې راوړ. ټیکټر خو ډېر وزني، نو دې مخکې تللی، بیا به ټیکټر راغلی، چا پې راغلی هغې چقولی دی، نو بیا خلکو راټول کړی دی، په کپړه کې اچولی، بوجۍ کې کور ته یې وړی. نو دا زما دې خپلو خویندو ته، میندو ته
ټولو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت ته او تاسو هم دا نصیحت کور کې او زنانو ته ټولو ته ویل کوي چې د خیرو نه ځان لرې ساتي او دا مسله صرف د زنانو نه ده خو زنانې ډېرې کوي نو نارینه دپاره هم ولې جایز دي نه او الله قرآن کې هم دې نه منع کړی چې خیرې مه کوئ داسې وخت به چې الله به یې قبوله کړي او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مه خپل بچي ته خیرې کوه مه خپل مال ته خیرې کوه مه خپل بچي ته خیرې مه کوه خپل مال ته خیرې مه کوه خپل خادم ته او نوکر ته خیرې مه کوه داسې نه چې ته داسې وخت کې ته خیرې وکړي چې الله یې قبول کړي نو بیا به پښیمانه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو زنانو کې یو دا بیماري ده دویمه بیماري زنانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لو احسنت الى احداهن الدهر که پوره زمانه دې ورسره ښه وکړو که نه ثم رأت منک شیئا بیا معمولي څه ولیدو معمولي څه نو دا ورته وایي تا څه کړي دي هر څه وله په سین له وکړي زه پرون نابروز د ماسپښین کې مې څه کار و واړه را سره مو ګاډي کې ناست وم نو اشاره کې ودرېدم سمه ګرمي وه یو پښتن زموږ ورور هغه اوبه خرڅولې و دا خولې په سمې را ماتې ما دې کور والا ورته وایي ما یې هسې چې ده ته ښځه ووایي چې تا څه کړي زما لپاره څه مو خیال دی یعنې د دې ژوند ته وګوره دې سختي ته وګوره دا خولې پې ماتې دي یعنې ډېر ګران ژوند دی او چې ده ته بیا ښځه ووایي او بیا دا پرېږده چې دغه بچي را لوی شي او ده ته وایي چې پلار تا زموږ دپاره څه کړي ده ته به هارټ اټیک نه لګي دی به لیونی کېږي نه د ده به دماغ کار نه پرېږدي په پردي ملک کې په سخته ګرمۍ کې بوتلې د اوبو خرڅول د حکومت یره ده ګاډی کېدی شي ووایي څوک ورسره بدتمیزي کېدی شي وکړي ډېرې خبرې دي د اوبه خرڅې نه شي او ده ته بیا ښځه ووایي چې تا څه کړي دي وګوره پلانۍ له خاوند دا کړي دي دا کړي دا کړي مؤمنه ښځه درنه ښځه چېرته خاوند ته دا خبرې نه کوي او بله ده د ښځو له نه ده په کار چې د نورو ښځو ته وګوري ځکه چې د ټولو خاوندان یو شان حیثیت خو نه لري مالي که نه اوس ته مالدار یې ته ډېر څه راوړی شي زه غریب یم زه ډېر څه نشم راوړی زما ښځه ما ته وایي چې د پلاني هغه ښځه د هغه وس دی کولی شي دا زه چې څه کوم دا زما په وس کې دي نو دا زما مینه ده ښځې له بیا نه دي په کار چې خاوند ته وایي چې تا څه کړي دي یو سړی ښځې له په 1000 روپۍ ګړۍ راوړي او یو له په 100 روپۍ راوړي دا 100 روپۍ باندې چې ونه راوړي دی هم په دې ښځه مین دی دی ورسره محبت دی چې په 100 روپۍ وله ګړۍ راوړي په کار دی چې د شکریه ادا کړي دا ورته نه وایي چې ګوره پلاني له په 1000 روپۍ راوړي تا ما له 100 روپۍ راوړي نو د دې د لاسه به زنانه اکثر جهنم ته ځي الله دې رحم وکړي زموږ په زنانو باندې په دې باندې به اکتفا وکړو یو بله وجه رانه پاتې شو بیا خو دا بل حدیث به شروع کړو روان درس یو حدیث کې داسې راځي امام ابن حبان راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویل للنساء من الاحمرین زنانو دپاره تبعی ده د 2 سرو شیزونو د لاسه او ابو بکر صدیق نه داسې یو اثر نقل دی هغه وایي اهلکهن الاحمران دا ښځې څه تباه کړي دي 2 سرو شیزونو یو سره زر او دویم دا زعفران او معصفر یعنی خوشبویانو او کپړو نو کپړه خوشبو د یو ځای استعمالیږي او سره زر د دې د محبت د زنانه اکثر جهنم ته بولي دي سرو زرو محبت بے پناه کپړې دومره چې په المارۍ کې ځای نشته خو که معمولي پروګرام راغی او چېرته واده دی یا چېرته پروګرام وایي زمونږ کوم ځای کې ځي نو دا چې پرتې دي نو دا خو هغه ټولو ښځو لیدلي دي عجیبه دا ده که نه دا شی سر ته رسول ګران دي کوم چې واده نه دی کړی دا ورته نه دي خبر چې کوم کړی دی په زړه ورته پولۍ ودرولي دي بازو ته چې تا ته آډر درکړي چې بله جوړه ځکه چې دا پلاني پکې راځي او پلاني دا جوړه به پلاني ځای کې به ما سره لیدلې دا بیا بله جوړه د الله نه یره پکار ده دا اسراف دی او دا د خاون مال په غلطه طریقه لګول دي
څومره ضرورت یې دومره کول پکار. او بیا عجیبه خبره زمونږ د زنانو کې دا د پښتنو زنانو کې دا ښایسته ښایسته کپړې او قیمتي به علي سله بهر وتول، حالانکې شریعت دې ښایسته دا وایي ته ځان سنبال که چا ته خاوند. د خاوند دپاره کور کې بس یو دوه درې جوړي او مرګه پورې حقه جوړي او خاوند چېرته ونه لیدي چې هغې ورته ښایسته لباس اچولی، بیا وایي د خاوند زما سره نه لګي. دا به څه ولیکي؟ شریعت دا وایي چې ښځې له پکار دی چې خاوند ته ځان ښایسته کړي. هغه ځان څه له ښایسته کوي چې کله بهر پروګرامونه. نو د خویندو میندو ټولو ته دا نصیحت دی چې د خاوند مال مه ضایع کوئ. سرو سره محبت، کپړو سره محبت دا طبیعي محبت دی د زنانو، خو د شریعت په حدودو کې دننه چې زیاتی او اسراف پکې ونه شي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، الله دې هغوی د فحاشۍ او د بې پردګۍ نه وساتي. رب العالمین دې زمونږ زنانو له، زمونږ میندو خویندو، زمونږ لوڼو له توفیق ورکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روانې شي. خدا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې زنانه به ډېرې جهنم ته ځي، ولې به ځي. دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.